پرور خاوره کې صرف د شهیدانو یو څو فضایل بس تاسو په خدمت کې عرض کړم. دا د الله پاک یو لوی انعام او لوی احسان دی چې الله پاک د افغانستان خلکو ته ور په نصیب کړي او ور په برخه کړي چې د اسلام جنډا او د اسلام دین خلق د افغانستان د خلکو نزد کوي. په دین کې د ټولي دنیا خلق د افغانستان د خلکو شاګردان دي، کاغه علمی میدان دی او کاغه جهادي میدان دی او کاغه نور میدانونه دي. الحمدلله دا افتخار الله پاک د افغانستان خلکو ته ور په نصیب کړي. د افغانستان خلک یوازې دانه چې په خپل ملک کې د اسلام د لپاره خدمت کوي او د اسلام دین په خپل ملک کې حاکم غواړي، بلکې په نورو ملکونو کې چې په چا باندې ظلم وشي او دین ته خطر پیښ شي، نو د پوخانه دا تاریخ را روان دی چې هغه مظلومان چې د دین په نوم ور سره ظلم کیږي هغوی فریاد د افغانستان خلکو ته کړی دی او د افغانستان خلکو ته الله پاک بیا دا توفیق ور کړی دی چې د هغې مظلومانو دفاع ته ځان ور رسولی دی. تاسو به تاریخ مطالعه کړئ، هندوستان کې 800 کال اسلامی نظام او د مسلمانانو حکومت، خو کله چې د شاه ولی الله الدهلوي رحمه الله په زمانه کې مرهټیانو په مسلمانانو ظلمونه شروع کړو، د مسلمانانو ښځې به په بازارونو کې لیلامولې او مسلمانان به شهیدانول، د مسلمانانو په مساجدو کې به اسونه تړل، نو شاه ولی الله الدهلوي رحمه الله د افغانستان بادشاہ ته چې هغه وخت کې احمد شاه ابدالي رحمه الله هغه ته یو خط راولېږلو چې د هندوستان د مظلوم مسلمانانو لاسنیوی په دې دنیا کې بل څوک نشي کولای سوا ستاسو نه، د افغانستان د خلکو نه. شاه ولی الله الدهلوي رحمه الله د دې قندهار نه د افغانستان خلق د ځان سره یو ځای کړ او هغه هندوستان ته ځان ورسولو. اسی په خله خدا آسان ښکاری، خو چې نه رینجری او نه موټری او نه نقلی وسایلی او د دې ځنه پیاده روان شي هندوستان ته او ستړي ستومان مرهټیانو ته داسې درس ورکي چې بیا تر سلګونو کلونو پورې هغوی مسلمانانو ته بیا بر نشي کتلی. نو هندوستان کې چې کوم مسلمانان دي او اسلام دی د دین مرکز دی، هغه د افغانستان د خلکو مرهونی منت دی. نو د هغې نه مخکې بیا حدیث کریمه کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما په امت کې به بهترین خلق په آخره زمانه کې دوه ډلې وي. یو به هغه ډلې چې د عیسی علیه السلام په قیادت کې به د کافرانو د يهودو سره جنگيږي، یو به د عیسی علیه السلام ملګری وي. عیسی علیه السلام خو لا تر اوسه نه دی راغلی چې دغه ملګري به څوک وي، امید شته چې هغه به د افغانستان خلک وي. خو دویم وایي بهترینه ډله هغه ده چې هغوی به هندوستان فتح کړي. صحیح حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما په امت کې بهترین خلق هغه دي چې هندوستان فتح کړي او هندوستان د افغانستان خلکو فتح کړي دي. محمود غزنوی رحمه الله افغانستان ته اسلام رسولی دی. د افغانستان خلکو او د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مقلدینو دا دو افتخار. نو په دې حدیث کې تقریبا د دوی په بهتري باندې تصریح رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی ده. نو د افغانستان غیرتمند خلک یوازې په خپل ملک کې نه بلکې په نورو ملکونو کې اوس هم چې اسرائیل ظلم کوي، نو میډیا چې موږ تعقیب کو زمونږ د دې مشرانو نمونه پکې لیکلي وي چې د فلسطین د مسلمانانو فریاد رسی دغه د افغانستان دغه مشران کوي، کله د یو مشر نوم ورکړي کله د بل مشر نوم ورکړي. نو دا افتخار الله پاک د افغانستان خلکو ته ورکړي دی چې الله پاک د ټولي دنیا امپراتوریان د افغانستان د خلکو په لاس باندې ماتي کړي دي.
انګریزان چې د اغوی په بادشاہي کې بنمر نه ډوبېدو هغه د افغانستان د خلکو په لاس باندې الله پاک مات کړ. بیا د هغې نه وروسته روسان چې وحشیان او سوپر طاقت یې ځان ته ویلو هغه د افغانستان د خلکو په لاس الله پاک مات کړ. اوس د دنیا د ټولې دنیا کافران چې را جمع شوي دا یو کافر نه و، داسې تاریخي جنگ د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو د زمانې نه وروسته نه و شوی لکه په دې افغانستان کې چې دا 20 کاله وشو. مخکې خو به د یو ملک د کافرانو سره جنگ او د یوې نظریې والا د کافرانو سره به جنگ. دلته د ټولو نظریو والا کافران او د ټولو ملکونو کافران او بیا ورسره د بې غیرته مسلمانان هم یو ځای او همکار ورسره الله پاک د دې افغانانو په لاس باندې مات کړو او د دې شهیدانو په لاس باندې مات کړو. اوس ګاډي کې راته شیخ صاحب وفرمایل چې 500 تقریبا دلته یوازې د دې یوې ولسوالۍ شهیدان دي. نو دا د دوی قربانیان دي او زموږ د پاره افتخار دی. الله پاک دې د اسلامي نظام همداسې قائم او دائم لري او دا اسلامي نظام د طالبانو په نوم باندې په افغانستان کې راغلی. دا افتخار الله پاک طالبانو ته ورکړو، خو نوم د طالبانو دی، په حقیقت کې طالبان او د ولس د همکارو ورسره د دې ولس قربانیانې وي. یو طالب به شهیدېدو او د هغې سره په څنګ کې به د یوې کورنۍ ښځې ماشومان او سپینګیري او بوډاګان ټول په ډرون باندې لګېده. دا د دې ټولو افغانانو افتخار دی. الله پاک قرآن کریم کې دا کوم آیات چې ما تلاوت کړو په یو ځای کې الله پاک فرمایي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. دا کوم شهیدان چې شوي دي ولا تقولوا یو ځای کې الله پاک فرمایي په خوله دوی تمړه مه وایئ. دوهم ځای کې الله پاک فرمایي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. په تصور کې هم د شهیدانو تمړه مه وایئ. تقریبا دا 40 کاله کېږي چې زمونږ په دې ملک کې وی تخو منگا تا مرحوم عمر پشانے ستاحو عظم تا حیران دا دنیا شوا او تور پٹکے دے نظر مش طالبہ دا ملنگ دا ڈالی دا دعا شوا. تکبیر مرتا پا جذبہ ناری کے سم پا شوق ناری کی تکبیر تکبیر. دا افغانستان اسلامی بارات دا افغانستان اسلامی بارات على قدر امير المؤمنين شيخ الحديث هيبة الاخذ هذا تکبیر تکبیر. په دغه دوړو آیاتونو کې په یو آیات کریمه کې الله پاک فرمایي چې د شهیدانو په باره کې په خوله دا مه وایه چې دا مړه دي. په دوهم آیات کریمه کې الله پاک د شهیدانو په باره کې فرمایي چې په تصور کې هم دا مه راوله چې دا شهید مړه دي. په فکر کې هم ورته مړ مه وایه او په خوله هم ورته مړ مه وایه، بل احیاء بلکې دا شهیدان ژوندي دي. او د دې شهیدانو د ژوند ډیر نومونه دي. یو نوم د دې شهید د ژوند جسمانی ژوند دی، روحانی ژوند دی، برزخی ژوند دی، حسی ژوند دی، مختلف نمونه دي. خو د دې ټولو مطلب یو دی چې دا کم بدن د شهید چې په ډرون او په ګولۍ لګېدلی دی الله پاک فرمایي د دغې بدن په باره کې ته دا مه وایه چې دا مړ دی. ولا تقولوا لمن يقتلوا، من يقتلوا د شهید دا بدن دی، په مرمۍ او په ګولۍ او په راکټ او په ډرون دا بدن لګېدلی دی. نو الله پاک فرمایي چې د دې بدن د شهید په باره کې مه وایه چې دا مړ دی. دا ټوټي ټوټي بدن د الله پاک په نیز باندې ژوندی دی. ولا تقولوا لمن يقتلوا، یو خدا لمن يقتلوا په دې باندې دلالت کوي چې د شهید دا بدن ژوندی دی. او دویم دا چې الله پاک قرآن کریم کې فرمایي عند ربهم يرزقون. د الله پاک په دربار کې دی شهیدانو ته الله پاک رزق ورکوي. رزق هم د دې بدن ضرورت دی. ورسته الله پاک فرمایي یستبشرون، یو بل ته زیری ورکوي. زیر هم د دې جسد صفت دی. او فرحین دا خوشالېدل هم د دې جسد صفت دی. نو دا جسمانی ژوند دی. روحانی ژوند هم دې ته وایي د دې شهیدانو ژوند ته. روحانی ژوند په دې اعتبار ورته چې په هغه برزخ
برزخ کې په دې دنیا کې په ژوند کې دا بدن اصل دی روح تابع دی او په دې برزخ کې بیا روح اصل دی او بدن تابع دی نو روحاني ژوند په دې اعتبار ورته وي او برزخي ژوند ورته وي په بل عالم کې الله پاک دوی ته ژوند ورکوي او دارنګ دې ته حسي ژوند وي شهیدان په خپل بدنونو کې د ژوند احساس کوي نو د شهیدانو په باره کې مړه مو وایي چې دا مړه دي په تصور کې هم د شهید په باره کې دا مړه والا چې دا مړه دي بل احیاء الله پاک فرمای د دې من یقتلوا د دې جسد د شهید په باره کې دا مو وایي چې دا مړ دی بل احیاء بلکې دا ژوند دی پیغمبرم په قبر کې ژوند دی او شهیدم په قبر کې ژوند دی عام خلکم په قبر کې ژوند دي خو د دوی د ژوندونو په مابین کې فرق دی د پیغمبر ژوند د ژوند دوه علامې وي یو په ژوند د ژوند علامه چې وي خوراک وي یو انسان چې د خوراک نه په هسپتال او شفاخانه کې وغورځېږي خوراک چې نشي کولی نو خلک کوئی دا نور د ژوند نه دی او دوهم د ژوند علامه چې د نقل او حرکت دی د یو ځای نه بل ځای ته تلل راتلل دي چې یو سړی د نقل او د حرکت نه وغورځېږي نو خلک د هغه په باره کې وایي چې دا نور د ژوند نه دی نو پیغمبرم خوراک هم کوي نقل او حرکت هم کوي شهید په قبر کې خوراک هم کوي نقل او حرکت هم کوي او د عام مړو په باره کې هم دا مسله شته خو د دې ژوندونو په مابین کې فرق دی پیغمبر په باره کې راځي نقل او حرکت عبادتي دی او خوراک په قبر کې کوي دا د مدینه منورې په روضه مبارکه کې تاسو چې حج او عمرې ته تللی یې په دې روضه مبارکه کې د نبی علیه السلام جسد مبارک دی دغه جسد مبارک نقل او حرکت کوي او دغه جسد مبارک چې د خوراک کوي دو حدیثونه دي په یو کې نقل او حرکت راغلی دی او په دوهم کې خوراک راغلی دی په یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نبی الله حی یرزق دا الله پیغمبر په دې قبر کې ژوندې دی او رزق خوري څوک چې رزق خوري هغه ژوندې وي نو خوراک کوي په دې قبر کې خوراک کوي او نقل او حرکت هم کوي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي صحیح حدیث دی الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون پیغمبران ژوندې دي او په قبر کې لمونځ کوي څوک چې لمونځ کوي نو په لمونځ کې قیام راځي رکوع راځي سجده راځي قیده راځي دغه نقل او حرکت دی نو حقیقي لمونځ کوي نقل او حرکت د لمانځه دی عبادتي نقل او حرکت کوي او خوراک هم کوي په دې قبر کې دا د پیغمبر اعلی ژوند دی اوچت اول نمبر ژوند دی په دې قبر کې لدی وجنه تفاسیر لیکلي دي چې د پیغمبرانو بیبیان هم نه کونډې کیږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو سره نکاح نه ده جایزه د پیغمبر علیه السلام د وفات نه بعد معرف القرآن او نور مظهری و غیره تفاسیر لیکلي چې دا د دې وجنه چې د نبی علیه السلام ژوند ډیر قوي دی او بیبیانې کونډې نه دي په دې دنیا کې دې ته کونډې ورته نه وایي دا د پیغمبر اعلی ژوند دی خو دویم نمبر ژوند بیا د شهید دی شهید هم دا دواړه کار په قبر کې کوي نقل او حرکت هم شته او د شهید په باره کې دام شته چې خوراک کوي الله پاک قرآن کریم کې فرمایي عند ربهم یرزقون د الله پاک پنیز د شهیدانو ته رزق ورکول کېږي خو د پیغمبر سره فرق دا دی چې پیغمبر ته الله په قبر کې رزق ورکوي او شهید ته په جنت کې رزق ورکوي شهید د روح د یوې مرغۍ په دې مرۍ کې الله پاک واچي دا مرغۍ ورته باډۍ نه بلکې دا ورته سپرلی وي جازي په دې جاز کې دا شهید کینی او جنت ته ځي او په جنت کې خوراک کوي نقل او حرکت هم جنت ته شو او خوراک هم په جنت کې دی د پیغمبر نقل او حرکت په دې قبر کې دی او خوراک هم په دې قبر کې دی کله د یو انسان خیال ته دا راشي چې شهید نقل او حرکت جنت ته کوي او خوراک هم په جنت کې کوي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل او حرکت هم په قبر کې کوي او خوراک هم په قبر کې کوي نو دا خو د شهید مرتبه داسې اوچته نه ښکاري نو علما فرمایي چې نه شهید الله جنت ته بیایي او پیغمبر ته الله جنت راوړی دی دا مابین قبری و منبری روضة من ریاض الجنة بخاری شریف کی حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما د منبر او زما د روضې په مابین کې چې دا کومه ځمکه ده دا د جنت ټوکړه ده نو الله جنت د نبی علیه السلام قدمونو ته راوړی دی
او شهیدان جنت تبیئی الله پاک نبی علیہ السلام ته جنت راوړې د پیغمبر قدمونو ته راوړې ده. نو پیغمبر په جنت کې قبر کې خوراک کوي او نقل او حرکت عبادتي ده، او شهید په جنت کې خوراک کوي او نقل او حرکت مادي ده، یعنی په جهاز کې کینی جنت تزي او په جنت کې خوراک کوي د مرغۍ په شکل جهاز کې کینی. نو نقل او حرکت هم کوي، خوراک هم کوي. عام مسلمانان هم په قبر کې ژوند دي. مرخ كل نفس ذائقة الموت. الله پاک فرمای هر نفس مرګ څکی څکل لکه مالګه چې وڅکی نو یو منټ یا 2 منټه یو دقیقه یا 2 دقیقې دغه ترشواله په خله کې وی بیا ختميږي. مالګه چې وڅکی نو 2 دقیقې په خله کې ترشواله نه پاتې کیږي. مرګم څکل دي ذائقة الموت، مرګ یو ذائقه او څکل دي، یو 2 دقیقې وی نور ختميږي. نور د مړ پم د کور کې را ژوندې کیږي، هم د کور کې پروت او ژوندې خلک چې جاړي د خفقيږي او بیا چې جنازه روانه نو د خلکو ته وایي چې خسړې وي قدمونی قدمونی زر زر می وړي نو ژوندې کنه چې خلکو ته قدمونی قدمونی وایي. او بیا چې په قبر کې کیدي نو بیا 2 ملائکه راشي راکینه یي راکیناستلم د ژوندۍ کاری او بیا ورنه ملائکه 3 پوښتنې کوي. هغه پوښتنې د ژوندۍ نه کیږي، من ربک وما دینک ومن نبیک، او دې ورته جوابونه ورکوي. جواب هم د ژوندۍ کاری نه د عام مړم په قبر کې ژوند دی، خود د ژوند ډیر کمزور دی. لکه زما په دې بدن کې د مخ کې ژوند شته او د سر په سرمنه کې شته او په پوند کې شته، خو د مخ د دې غومبري ژوند قوي دی. د دې پسې دویم نمبر بیا د سر د سرمنې ژوند دی، هغه د دې نه لږ کمزوري، او بیا د پوند ژوند د ټولو نه کمزوري. نو د عام خلکو ژوند په قبر کې شته، خدا لږ کمزوري دی. د دوی خوراک هم خیالي دی او د دوی نقل او حرکت هم خیالي دی. فکر کې کله چې سوال او جواب کې الله پاک د مړې کامیاب کی صحیح جوابونه ورته ورکي چې ربي الله، رب می الله دی، دین می اسلام دی او نبی می محمد صلی الله علیه وسلم دی. کله چې دا صحیح جوابونه ورته ورکي نو بیا د جنت طرف ته ورته الله یو کړکۍ کولاو کی، یو کړکۍ ورته جنت طرف ته خلاص شي، داغي طرف نه ور باندې یخي هواګانی راځي او د تخپل زید اوسېدو د جنت کې ورته ښکاری. حدیث کې راځي خیال کې دا راځي چې هغه می د اوسېدو زید او خیال کې دا وی چې التب نقل او حرکت کوم، نقل او حرکت هم خیالي دی او خوراک هم خیالي دی. او نور ورته ملائکه وای په قبر کې نم کنومت العروس تنور ودشه. د شهید په شان جنت ته چکر نه وهي بلکې د په قبر کې ودی نم کنومت العروس، داسي ودشه لکه د اول شپې ناوي چې ودی ویدم ګور ژوندې خو ودی. نو د شهیدانو په باره کې الله پاک فرمایي چې دوی ته مړه مه وایي، دا د شهیدانو خاوره ده او د هغوی د قربانیو نتیجه ده چې الله پاک د دې سخت یرغلګر د دې یهودو او د نصاراو دواړو او د دې کمونیستانو د مشرکانو دا یو کافر نه د دوی د دې وینو برکتو چې الله پاک هغوی مات کړه، شکست او ذلت ورته ورکړو او موږ او تاسو ته الله پاک افتخار په نصیب کړو او زموږ په دې وطن کې الله پاک اسلامي نظام حاکم کړو. د اسلامي نظام د طالبانو د شهیدانو قربانیان دي او دا رنګ د عوامو ورونو د دې خزو د دې نارینو د دې بوډاګانو د سپینګیرو د دې ټولو قرباني ده. دا مجاهدینو ته بدی ډوډۍ هم دې زنانو په خولي شپې به ورته هم دوی ورکولي، هم دوی په کورونو کې پټول. کچرته د دې مجاهدینو د یوې ورځې ډوډۍ هغه په امارت اسلامي او په امیر المؤمنین باندې حواله شوی وي نو دومره اقتصاد دا غنو چې صرف د یوې ورځې ډوډۍ ورته ورکړي. دا د عوامو همکاري و چې الله پاک د دوی په همکاري او د طالبانو په قرباني دا سپر طاقت الله پاک مات کړو. نو دا د دوړه طرف ته قرباني شوی ده، یو بل ته دوړه طرف ته په احترام باندې قایلی. عوام به د طالبانو قرباني ته په احترام قایلی او طالبان به د عوامو قرباني ته په احترام باندې قایلی. دوړه طرف ته قرباني ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا داسې عوام چې د دوی ازار چې چاو څوک وهلې ده، د دې عوامو د افغانستان د عوامو دا ډیر مظلوم خلک دي او ډیر غریب دي، د دوی ازار چې کمونستانو وهل تر اوسه پوری بیا ذلیل دي او د دوی ازار چې دا پټکیان وهل دلته خو دا پټکونه ډیرو موږ په دې لارو باندې تیریدو تر اوسه پوری الله پاک ذلیل کړی دي. الله پاک دې د دوی د ازار نه دا اوسنه حکومت
ساتي حکومت دا یوازې په تقوا باندې نه کیږي بلکې دا د تقوا سره تدبیر او خيارتیا غواړي. په صحابه کرامو کې بهترین صحابه ډیر ملنګ صحابي او ډیر بزرګ صحابي حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنه. حضرت ابو ذر رضی الله عنه ته عیسی هذه الامتی ویل شي د دې امت عیسی هذه الامتی د دې وجنه ورتوي چې د عیسی علی السلام په ژوند کې هیڅ نو یو کوزای و او یو ګمنځ و په ټوله ژوندۍ دغه د بشیانو یو ورځ په لار باندې تیریږي یو سړی ګوري چې په چینه باندې او دس کوي نو وی فرمایل چې د کوزي ته هم ضرورت نشته هم داسې او دسم ممکن دی هغه کوزای مو غرزوله او بیا یو بل سړی وکتلو چې په ګوتو یې ویښته سمول نو وی فرمایل چې یاره دا ګمنځ تم ضرورت نشته په ګوتو مې ویښته سمیږي نو هغه دوه شیان یې لرل هغه یې مو غورځول. عیسی علیه السلام داسې یو ملنګ پیغمبر تیر شوی دی. حضرت ابو ذر رضی الله عنه چې هغه ته عیسی هذه الامتی وایي د دې امت عیسی علیه حضرت ابو ذر رضی الله عنهم یو ډیر ملنګ صحابي و. د دې اجتهاد داو چې د ضرورت نه زیات دوه جوړي جامع ساتل دا ناروا دي او په یو دسترخوان باندې دوه خوراک ساتل دا ناروا دي. حقیقت کې ناروا نه دي خدا د دې اجتهاد مجتهد چې حق ته ورسیږي نو الله دو ثواب ورکوي او چې خطا شي نو الله پاک ورته یو ثواب ورکوي. دا د دې صحابي اجتهاد د په دسترخوان دوه ترکاریانو ته ناروا ویلي او د یو انسان په چې دوه جوړه جامع وي نو هغه ته به ناروا ویلي او یوازې ناروا به ورته نه ویلي په خوله بلکې لرګي به ورسره چې چا به په دسترخوان دوه قسمه ترکاری خو وهلو به چې د نبی علی السلام په دسترخوان چرته دوه قسمه ترکاری و یا به چې چا دوه جوړه جامع غوستي وي نو یوازې وعظ او تبلیغ به ورته نه کولو بلکې وهلو به لرګي به ورسره مشر صحابي نو صحابه کرام ترنه تنگ شو. کله چې شام فتح شو نو ترکاریان ډېر شوي د صحابه اقتصادي وضعیت لګ الله په خکړو نو په یو دسترخوان به د یو صحابي دوه درې قسمه ترکاری و او د هر صحابي په کور کې به غلامان وینځي او سونه به او دارنګي جامع به مخیزيات وي نو ابو ذر رضی الله عنه سره بلرګو او د دې صحابه سره به جنگ کول او هل به خلق راغله. حضرت عثمان رضی الله عنه ته شکایت وکړو. حضرت عثمان امیر المؤمنین دی ورته وای د ابو ذر رضی الله عنه نه موږ ډیر تنګ یو لرګي ور سره او زموږ په دسترخوان چې دوه قسمه ترکاری وي کور طرف پسرانه نوځي وهمو. حضرت عثمان رضی الله عنه ورته فرمایل ابو ذر ته چې یا ابو ذر ستا په کلی کې گزاره نه کیږي تلاړ هغه زنګل ربزن میږي هغه ربزي زنګل تلاړ یوازې ژوند کوه. حضرت ابو ذر رضی الله عنه لاړو د ربزي په زنګل کې یوازې یو دی وای زنانه ده او التزام ته و جونګړ او خیمه وهله او پاغي کې خپل گزاره شروع کړه او دومره ملنګ صحابي چې کله وفات کیږي نو څوک سره نشته خپل بیبي ته وای ته بهر کوڅې ته وځه دروازې ته او وګوره چې څوک په دې لار باندې تیریږي نو راتاوي کا ورته وای چې دلته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی او هغه وفات کیږي راشه تکفین او تجهیز وکړه. نو اتفاقا یو 15 صحابه په دې لار را روان دي. یو پکې حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دی. د ابو ذر رضی الله عنه بیبي ورته وای چې دلته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی زنکدن دی او مرض الموت کې دی وفات کیږي تاسو راشئ تکفین او تجهیز وکړي. حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ورته فرمایي چې دا کوم یو دی وای ابو ذر رضی الله عنه چراغ لورته نو عبد الله ابن مسعود سے برتوي چې یا ابا ذر صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم تعيش وحيدا وتموت وحيدا. یا ابو ذر رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر رښتیا ویلو چې ستاسو خلکو سره گزاره نه کیږي یوازې په ژوند کوي
او یوازې به وفات کیږي دا د اوس تنهایی حالت کې او یوازې وفات کیږي نو حضرت ابو ذر رضی الله عنه ورته فرمایي چې زه چې کله وفات شم نو زما سره خو څه نشته یو خو کفنی سنی دی چې د نارینه د لپاره 3 دي او یو کفنی ضروری دی چې یو څادري نو ابو ذر رضی الله عنه حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ته فرمایي چې زما د کفن څه نشته ما ته به یو څادر کفنی ضروری راوغوندي صرف یو څادر په دې کفن کې باندې خخ کوي خو ګوره سوچ وکړي چې د داسې کس څادر را تروانه غوندي چې هغه حکومتي وي حکومتي کس څادر بنئ عام سړی بنئ او خصوصا د هغه کس صادر بنئ چې هغه د عشر او د زکات مشرک وي د خلکو نه د زکاتونه راټولي ټیکسونه دي کې عادتا او غالبا د خلکو نه ظلم کیږي نو دا د عشرونو د راټولون کې صادر بنئ او د حکومتي کس صادر بنئ حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ورته فرمایل چې زه ما ته د مور نه یو صادر پاتې ده او په هغه صادر کې به تا ته کفن درکم نو د مور نه راته پاتې ده هغه صادر کې کفن ورکړو دا ملنګ صحابي ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک فرمای ما اقلت الغبراء ولا اظلت الخضراء اصدق لهجه من ابي ذر او كما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمکه په سر او د اسمان نه لاندې رښتینه انسان څوک ده ابو ذر رضی الله عنه نبی علیہ السلام ورته رښتینه وایي تقوادار عیسی هذه الامتی باندې مشهور دی یو ورځ نبی علیہ السلام سره ورته وی یا رسول الله ما په یو ځای کې لکه زموږ علاقو کې ولسوالان دي یا والیان دي داسې یو مشری ما ته مراکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا څومره بزرګ صحابي دی ما درته بزرګي ذکر کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مشری وغوښتله وای ما ته د یو ځای مشری راکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمای یا ابا ذر انك ضعيف وانها لامانه وانها عند الله خزي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې یا ابا ذر ته کمزورې و انها لامانه او دغه ولسوالی او دا ولایت او دا مشرک دا پرعیت باندې حکومت دا یو امانت ده او ته کمزورې و انها لامانه و انها عند الله خزي وندامه او دا به په قیامت کې ګور ډیره رسوایی ده او ډیره پښیمانتیا ده نو دومره یو ملنګ او بزرګ صحابي نو حکومت یوازې په بزرګۍ ما درته ویل چې کیږي د عوامو د ترقی او د دوی د سہولتونو او د دوی د اقتصاد خیال ساتلم د دې حکومت ذمہواری ده حضرت عمر رضی الله عنه به فرمایل چې کچرته یو وزه په یو ځای کې تندرکو خوریم نو رسول الله پاک به زمانه پښتنه کوي چې ته امیر المؤمنین وي د خلکو دا سرک دی ولې نه دی جوړ کړي نو عرض می داو چې اسلامی نظام الله پاک مونږ ور باندې نازولی او دا سپر پاور طاقتونه الله پاک د افغانانو په لاس باندې ختم کړی دي عوام د طالبانو سره همکارو او طالبان د عوام سره همکارو د دې شهیدانو قرباني وي او د دې بنديانو اهونو تکلیفونه او دا اوسم چې په دې سرکونو باندې تیریږي نو د سړی خیال ته بداسي راشي چې هغه په دې سرکونو چې په امریکایانو کمی فدایان شوي دي نو اسی په فکر او په تصور کې دا راځي چې دا غوي د وینو نه اوسم بویزی خوشبوئی تری نزی او هغه ګرم تفتری نه اوچتیږي نو قدم په قدم قربانیان شوي دي الله پاک دې په دې قربانیانو صحیح نتیجه مرتب کړي ابتدای شوی دا الله پاک دې انتهام خراولي او الله پاک دې زموږ د مشرانو تم د شفقت توفیق ورکړي او زموږ د عوامو ته دې الله پاک د اطاعت توفیق ورکی او د شکرې توفیق دی ورته الله پاک ورکی بعضی ملګری ناشکرای نو عرض می داو چې دا د شهیدانو قربانی ده الله پاک دې د شهیدانو شهادتونو قربانیان قبول کړي خصوصا د دې علاقې د دې تګاو د ولسوالۍ ډیر زیات شهیدان شوي دي دومره شهیدان تقریبا په بل ولسوالۍ کې دستي جمینې چې 5.5 تقریبا دی وی الله دې د ټولو شهادتونه قبول کړي دوی ته الله مرتبه ورکړي دي حدیثو کې داسې راځي د بزرګۍ اوچته مرتبه یو خدای د تش بزرګانی چې هر سړی ځان ته بزرګ وي کو حقیقی بزرگ چیوی حقیقی ولی الله هغه باندې د الله د صفات او انوار راوري خو په شهید د الله د ذات انوار راوري د شهید مرتبه
د دنیا د ټولو بزرګانو نه هغه اوچت بزرګ چې هغه شهید دی د دنیا ټول اولیاء چې را جمع کی د دنیا ټول بزرګان نو د شهید مرتبه دا غوونه اوچته ده او بزرګانو د الله پاک د صفات او انوار راوړيږي او په شهید د الله د ذات انوار راوړيږي د شهید په باره کې موږ دا اورېدلي دي چې الله ټول ګناهونه معاف کوي یو د بنده حق ورته نه معاف کوي دا موږ اورېدلي خو تفسیر روح المانی د دې آیات لاندې چې ويصلح بالهم او دارنګ مدارک او مشارع الاشواق وغیرہ ډیر کتابونو کې دا راځي چې د بنده حق الله پاک شهید ته معاف کوي خو په دې طریقې ورته معاف کوي د بنده حق چې د چا ور باندې حقي هغه د خپل طرف نه الله په خلاصي روح المانی د دې آیات کریمه لاندې حدیث ذکر کړی دي موقوف حدیث ذکر کړی دي مرفوع حدیث ذکر کړی دي چې الله پاک د بنده حق ورته معاف کوي بل چاته د بنده حق نه معاف کیږي تفسیر کبیر والا وایي چې ګناهونه په درې قسم دي یو هغه ګناهونه دي یغفروا چې بخله کیږي لکه د الله حقوق د الله حقوق چې دي که په اخلاص توبه وباسي نو الله پاک درته معاف کوي یو هغه ګناهونه دي چې لا یترکو یو هغه ګناه ده چې یغفر بخله کیږي دویم هغه ګناه ده لا یترکو چې الله یې نه معاف کوي تر څو چې هغه کس درته معاف نه کړي چې د چا در باندې حق دی او دریم هغه ګناه ده لا یغفر چې هغه نه بخله کیږي کما یغفرو د کمی ګناه په باره کې چې راځي چې یغفرو د ګناه بخله کیږي هغه د الله حقونه دي د الله حقوق دی یو سړی ګناهګار دی مونږ قضا کړی دی یا ترې نه بل کوم ګناه شوی د خو د بنده حق ور باندې نشته د الله حق ور باندې دی نو چې په اخلاص توبه وباسي دا معاف کوي الله پاک او دا لا یترکو چې الله پاک نه معاف کوي تر څو چې هغه کس معاف نه کړي نو دا د بنده حق دی چې یو بنده ته د کنزل کړي دا یو بنده دی وهلې دی دروغ دی ورپسې ویلي غیبت دی کړي دی حق دی خوړلې دی روپو بی عزتی دی کړي دا نو دا الله پاک نه پریدي هغه کس چې دی معاف نه کړي الله دې نه معاف کوي خو شهید معاف کوي شهید مشارع الاشواق لیکي روح المانی او مدارک دا ټول لیکي چې د ضرورت لپاره چې مجاهد قرضدار شوی د ضرورت لپاره حرام نه خوړلی خو د ضرورت لپاره قرضدار شوی او به شهید شوی نو الله پاک بخي او دلیل مرته ذکر کړی دی د حضرت جابر رضی الله عنه پلارو د احد یا د بدر غالبا دې دوړو کې احد کې شهید نو چې شهید شو ډېر قرضونه ور باندې و حضرت جابر رضی الله عنه یوازې ترنه یتیم پاتې او نه خويندې ورته پاتې وي او دومره قرضدار او چې قرضدارانو یو ورځ تنگ کړ حضرت جابر د نبی علیہ السلام پسې ورغلو چې زما سره لاړ شه د قرضدارانو ته ملک سفارش وکړه د دروازې مخې ته راته ولاړ دي زینه زما په پلار قرضونه دي پلار شهید شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ور سره راغلو چې قرضدارانو ته سفارش وکړي چې کله قرضدارانو دا نبی علیہ السلام وکتلو نو نورم تیز شو چې ته اوس موږ ته سفارشیان هم راولي نبی علیہ السلام ورته فرمایل چې د خرماو د دې کجورو دا ډیرکی جوړ کا او په غټ ډیرکی باندې نبی علیہ السلام کېناستو قرضدارانو ته ویل راځي د خپل قرض په مقدار کجوري وړي د چا چې څومره قرض دی په غټ ډیری نبی علیہ السلام ناشته او قرضداران راځي د خپل قرض په مقدار باندې کجوري وړي د ټولو قرضدارانو قرض اخلاص کړو خو هغه ډیره لا کم شوی نو دا د نبی علیہ السلام په معجزاتو کې راځي چې کله نبی علیہ السلام دا ډیرینه اوچت شو د اول نه پکې کجوري زیاتې دوه خبرې پدې کې دي یو پکې دا چې نبی علیہ السلام سره بچی څوک شهیدان شوی نو د خپل شهیدانو خیال به تر اخیره پورې ساتلو داسې بنو چې نمبر به ترنه بندولو او یا به ویل چې بس لاړو نو لاړو بیا به پښتنه نه کوله نبی علیہ السلام سره په احد کې شهیدان شوی دي تر اخیره تر څو چې قرض ورته نو خلاص کړي تر هغه پورې نبی علیہ السلام ګور ترنه نتلو نو د خپل شهیدانو د یتیمانو خیال هم ساتلو د دې نه جنکیانو یتیمانو او د دې شهید قرض هم خلاص کړو او د دې شهید په باره کې لا قرض نه اخلاص کړي نبی علیہ السلام فرمایي
چې الله دا په جنت الفردوس کې دی قرضدار شهید شوی دی خو په جنت الفردوس کې دی نو د شهیدانو نه د بل چا اوچته مرتبه نشته دوی الله پاک په شهادت باندې نازولي دي الله پاک دې د دوی شهادت قبول کړي او الله پاک دې زموږ د موجوده حکومت او موږ ته دا توفیق راکړي چې د دوی د وینو احترام وکړو او د اسلامي نظام ته د قدر په نظر باندې وګورو او د دوی د یتیمانو او د کونډو د دوی خیال وساتو الله پاک دې د دوی شهادتونه قبول کړي الله پاک دې د ټولو مشکلات حل کړي د حاضر مجمعي او څومره شرعي مشکلات هم چې دی الله پاک هم د خپل مقتضا نه هزار چند زیات پوره کړي واخر دعوانا الحمدلله